عزتمند مسلمانانو د دې وختو په باره کې د اختر میاشت چې شروع شي نو اکثر خلک وایي چې دا وخته کټ کو او که کټ نه کو کټ کول کې ثواب شته که نشته او اجر پکې شته نشته دا فرض دي سنت دي واجب دي که مستحب دي د دې په باره کې لنډه مختصر غوندې خبره کومه ام سلمہ رضی الله تعالی عنها فرمای د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث را نقل کړی دی مسلم شریف روایت ده ام سلمہ رضی الله تعالی عنها وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې کله د اختر یعنی لس اختر ورځې شروع شي یعنی میاشت ولیدای شو نو دغه میاشت نه به لیدور نه به اخوا لس ورځې د اختر د قربانۍ پورې نکونه کټ کول دارنګې ویښته اخیستل د بدن د هر حصې نه چې هغه که تحت السروي د نامنه لاندې وي او که مافوق وي لکه ترخګونې ویښته شو برید شو وغیره وغیره نو دا ویښته رسول الله صلی الله علیه وسلم وی دا ما خلی وی ځکه ما خلی چې دا یو قسم لا مشابهت د حاجیانو سره دی دا مستحب عمل دی الله پې اجر او ثواب ورکوي اوس یو سړی وایي چې څومره اجر او ثواب دی نو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم یعنی اجر او ثواب خو د عند الله ته معلوم دی خدا ولی داسې کوي نو دا ځکه کوي چې د حاجیانو سره حرم کې خپې ابلخپې ویښته خپل نه کټ کوي دارنګې نکونه نه کټ کوي دارنګې چې نو هغه یعنی غسل نه کوي د دې د وجې نه هغوی په حرم کې داسې نو دا سړی سره مشابهت کوي نو د دې د وجې نه الله اجر او ثواب ورکوي چې انسان وایي چې الله زما بل هېڅ عمل نشته دغه مې عمل دی الله دا په خپل دربار کې قبول او منظور کړو خدا د هغه څوک به کوي چې څوک د قربانۍ والی اوس که یو سړی بالفرض دا خبره یاد وساتئ یو سړی دی هغه قرباني کوي خو د هغه ویښته د څلوېښتو ورځو نه اوښتې دي یا چې نو په دې ورځو کې هغه ویښته کټ کړه نو هغه ته به کافر نه وایي چې ته کافر یې هغه ته به داسې نه وایي چې تا ګناه وکړو خو ما وایي چې دا مستحب عمل دی ودې کړه ثواب اجر پې میلاویږي ودې نه کړه ګناهګار نه یې البته په بعضې مستحبو باندې عمل کول دا بهتره او اولا دي نو د دې په باره کې لکه احتیاط مسلمانان وکړئ الله دې زموږ نه راضي شي او الله دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي